او 8000 جرمانه ده دا بیلونه دي. د صوابۍ په شوه اډه کې د بجلۍ بیلونو کې د لګول شوو زیاتو ټکسونو خلاف د سیمې ولس په تحصیل کمپلکس کې احتجاجي مظاهره کړې او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې که اضافي ټکسونه واپس وانخیستل شول نو په 1 اګست په کرنل شیر انټرچینج موټروی بندوي. د احتجاج برخوال یو مشر ویل د بجلۍ د بیلونو په صورت کې دوی سره ظلم کیږي. وړومبی جرمانه کړی شوی او اوس ورپسې بیا زیات بیل راغلی دی. سپرډن ته په دې وزن باندې وي چې ته راوله ما سره چا تار لاندې کړی دی 1000 روپۍ جرم کړمه 1000 اوس یې راپسې بیا 8000 روپۍ بیل راویشتې دی دا به موږ څه کوو وروره دا خو ګورې قسم مې دی په خدای پاک چې دا ګوان دي وروره دا ظلم موږ منو نه قسم په خدای دی چې په موټروی باندې به کره سمولو رو دې خیجي په موږ باندې ګاډي رو دې خیجي را باندې دا داسې خبر نه دا خو تباهي ده بچې موږ هم ستاسو د خوا ګوره وروڼه یو مشرانو یو چې موږ سره دا ظلم کېږي موږ سره به دا ټول مخلوق ودرېږي. د مظاهرې برخوال یو بل مشر ویل دوی اضافي ټکس په یو صورت کې هم نه مني. عام خلک کونډې چي دغه ډېر خلک کونډې نه چي ډېر خلک پکې کونډې چي کونډو ولا باندې ټکسونه ولګول یې معاف کړو او دا کم کسان چې میټري دي دیګري باندې خرچاو په ساليږي نو دا خلک تباه شو. نو ټکس بالکل موږ نه منو ټکس بالکل نه منو که موږ مرو کنه نو مړو چې موږ نه میټري د خرچې نه بالکل نه تخصو میټر خرچاو بالکل ورکو ټکس نه منو. مظاهرینو دمکی ورکړي چې په علاقه کې به څوک هم بیل نه جمع کوي او که مطالبه یې ونه منل شوه احتجاج به نور هم غځوي. د صوابۍ نه ملګري ریپورټر ام شاهد سره حضرت یوسف، وحدت نیوز، پېښور.